مننه کې هیلې احترامات مې ومنئ خپل وطن ګل وطن چینل ته ښه راغلاست مینواله په دې امید چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلیو کې به نغښتي وئ زه ذبیح الله ایمان یم چې ستاسو په چوپړ کې له یوې نوې او خوندورې ویډیو سره حاضر شوی یم مینوالو په نننۍ ویډیو کې د طریقانې کار کوو چې څنګه کولی شو چې په موبایل کې خپل مشکل په خپله حل کړو یعنې که چېرته ستاسو په موبایل کې کوم مشکل پیدا شوی وي نو تاسو اړ نه یاست چې هغه بازار ته یوسئ او هغه په هارډویر والا او یا د سافټویر والا باندې جوړ کړئ نو که چېرته ستاسو موبایل کې کوم مشکل وي او ستاسو موبایل باندې نه پوهیږئ چې کوم ځای کې مشکل دي نو تاسو دا طریقه درښایم چې ستاسو موبایل کې څنګه مشکل دي او ستاسو موبایل مشکل څنګه حل کولی شئ ستاسو موبایل د هارډویر مسلې په اړه معلومات څنګه تاسو حاصلولی شئ همداشان ستاسو د موبایل مربوطه معلومات ټول په دغه اپلیکیشن کې موجود دي نو مینوالو تاسو ته اپلیکیشن باندې کار کوم چې دغه اپلیکیشن څنګه کار کوي د څه لپاره دی له لنډې دمې وروسته بیا خامخا راغلاست مینوالو تاسو ګورئ دغه اپلیکیشن دی دغه اپلیکیشن دی انډراید هارډویر په نوم دی دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته په ډسکرپشن باندې ایښی دی تاسو کله چې ډسکرپشن باندې کلیک وکړئ دلته به ما درته لیکلی وي د اپلیکیشن لینک نو تاسو به هغې باندې کلیک وکړئ او خپل موبایل ته به دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ کله مو چې را ډاونلوډ کړ انسټال به یې کوئ او دلته به مینوالو تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ کله مو چې دغه باندې کلیک وکړ دلته به لوډینګ شروع شي نو تاسو به انتظار وکړئ داسې آپشنې به تاسو ته راوړي مینوالو تاسو ګورئ لومړنی آپشن ده سیسټم انفو سیسټم انفو باندې کله چې تاسو کلیک وکړئ دلته مینوالو تاسو ته د موبایل د سافټویر مربوطه هر څه ښیي ګورئ اولنی سر کې ماته لیکلي انډراید ورژن ستاسو د موبایل ورژن څو دی 8.0.0 دا زما ورژن دی لیول یې څو کې دی 26 کې دی او کرنل چې دی هغه 4 دی همداشان بیولډ آی ډي دی دغه فایل چې دا د کمپنۍ لخوا جوړ شوی دی په دې کې چا ګوته وهنه نه ده کړې نو تاسو ګورئ مینوالو دلته ماته ښایي چې بیولډ نمبر دغه دی همداشان ولیو ده ډیلویک ده همداشان روټ اکسس ده ستاسو موبایل روټ شوی دی یا نه نه دی روټ شوی نو مینوالو راشئ همداشان دوهمې اپشن ته ډیوایس میموري انفو تاسو ګورئ لومړی بیا درته لیکلي ماډل ستاسو ماډل ښایي د موبایل ماډل چې تاسو کله پروګرام ورته کوئ ستاسو د موبایل ماډل څو دی همداشان برانډ ګورئ کومه کمپني ده سامسنګ کمپني ده او بورډ ګورئ ام اس ام او همداشان 9.3 دی او بوټ لوډر ګورئ بوټ لوډر مینوالو څه ته وایي بوټ لوډر کله چې تاسو د سیګنلو لپاره همداشان ستاسو د موبایل کنورټ ښایي چې تاسو موبایل کنورټ شوی دی یا نه نو ستاسو موبایل ګورئ سی 9000 خپل فایل ورته شوی دی بلکې کنورټ فایل نه دی ورته شوی او سکرین روټیشن ګورئ په څومره کې سایز کې دا روټیشن کیږي یعنی یو مخ نه بل مخ ته اوړي او ټوټل ریم یې څومره دی 3555 ام بي دی اویلیبل ریم چې دی څومره مصروف دی 1809 ام بي همداشان نیټورک ټایپ دی سډیما ده یعنی که چېرته وصل سیم کارت تاسو ور واچوئ نو تاسو وصل سیم کارت هم په دې کې کار کوي انټرنیټ سټوریج دی نو سټوریج دلته نامعلوم دی همداشان ټوټل 26 جی بي موبایل دی حقیقت کې 32 دی خو 26 سپیس لري او څومره مصروف دی یعنی څومره زما موبایل ډک دی 22.2 جی بي زما موبایل پول دی نو همداشان تاسو راشئ درېیمې آپشن ته پروسیسر انفو دی دې ته که راشئ دې کې هم زیات معلومات شته ستاسو سی پی یو دلته ښایي همداشان ستاسو راتلونکی د موبایل حافظه ښایي دلته تاسو ګورئ هر آپشن یې بیله بیله تشریح کړې ده نو په دې کې هر څه موجود دي خو که چېرته تاسو دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ همداشان بیټري انفو ګورئ څلورم آپشن بیټري لیول ګورئ 98% چارج لري ټیکنالوژي کومه ده لاین همداشان پلګ یعنی ستاسو موبایل چې ده هغه چارج کې شته او که نه اناون دی همداشان صحت یې څنګه دی ګوډ یعنی ښه دی او سټیټ دی همداشان ولټیج څومره دی او ټمپریچر ګورئ تاسو څومره دی 22 درجې سنټیګریډ دی همداشان ډیوایس سینسر وګورئ تاسو
سینسر یې د څه لپاره سپورټ شوی دی او د څه لپاره نه ده سپورټ شوی. بعضې نوي موبایلونه اوس راغلي دي هغې کې سینسر کار نه کوي، سینسر موجود نه وي. نو تاسو په دې باندې کتلی شئ چې سینسر په څه کې په درد لګیږي او د څه لپاره پکارېږي. نو تاسو ګورئ چې په کوم کې سپورټ دی او په کوم کې سپورټ نه دی. که چېرې تاسو یو موبایل اخلی نو تاسو کتلی شئ په دې کې اپلیکیشن باندې چې سینسر د څه لپاره کار کوي او کوم ځایو کې کار کوي. نو مینوالو دا ویډیو چې ستاسو لپاره مو چمتو کړه. که دې ویډیو تاسو ته خوند درکړی وي نو دغه ویډیو تاسو له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. همداشان که چېرته تاسو زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب نو زموږ د یوټیوب چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ، ځکه چې موږ هره ورځ همدغه شان نوي ویډیوګانې او جالبې ویډیوګانې له دغه چینل څخه پورته کوو. نو که چېرته تاسو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ نو تاسو ته به دغه نوي معلومات جبري راځي. نو مینوالو که ویډیو مو خوښوي وي لایک او شیر کړئ، او که هر څوک زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي وي او زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب نو زموږ د یوټیوب چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ. دا چې زه بیا حاضرېږم تر هغې په پاک رب سپارم د الله